أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ای پیغمبره ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله کافي دی. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ای پیغمبره مؤمنان جنگ ته وهڅوه کله تاسو نه شل تنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې برلاسي شي او که سلطنه داسي وي نو د حق د منکرانو په 0 تنو باندې به برلاسي شي ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې پوهه نه لري. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خنو اوس الله ستاسو پیټه سپکړ او هغه ته معلومه شو چې اوس په تاسو کې کمزوري ده نو کله تاسو نه سلطنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې او که زرتنه داسي وي نو په 2000 باندې به د الله په حکم برلاسي شي او الله د هغو خلکو ملګری دی چې صبر کوونکي دي. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. له هیڅ پیغمبر سره دا نه ښایي چې له هغه سره جنگي اسیران وي تر څو پورې چې هغه په ځمکه کې دښمنان په ښه شان وټکوي. تاسې د دنیا ګټه غواړئ په داسې حال کې چې د الله تر نظر لاندې آخرت دی او الله برلاسی او د حکمت خاوند دی. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. که د الله لیکنه مخکې نه وای شوې نو څه چې تاسې اخیستي دي د هغه په مجازات کې به تاسې ته ډېره لویه سزا درکړی شوې وای. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نو کوم مالونه چې تاسې د ولجې په ډول په لاس راوړي دي هغه خورئ هغه حلال او پاک دي او له الله نه په ویره کې اوسئ په یقیني توګه الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ای پیغمبره هغه بندیانو ته چې ستاسو په لاس کې دی وایي چې که الله ته معلومه وایي چې ستاسو په زړونو کې څه خیر شته نو هغه به تاسو ته له هغه څه نه زیات درکړي چې له تاسو څخه اخیستل شوي دي او ستاسو خطاوې به وبخي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. خو که هغوی له تاسو سره د خیانت اراده لري
نو لدین مخکې هغوی له الله سره هم خیانت کړی دی لکه چې د همغه کار سزا الله هغو ته ورکړه چې هغوی ستا لاسته راغلي دي الله په هر څه پوهیږي د حکمت خاوند دی إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير کوم خلکو چې ایمان راوړ او هجرت وکړ او د الله په لار کې په خپل سر او مال وجنګیدل او کوم خلکو چې مهاجرینو ته ځای ورکړ او له هغو سره مرسته وکړه هغوی په اصل کې یو د بل دوستان یعنی مرستن دوی دي پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړای دی خو هجرت نه دی کړی نو له هغو سره ستاسو کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو پورې چې هغوی هجرت نه وي کړی هو که هغوی د دین په باب له تاسو نه مرسته وغواړي نو د هغوی مرسته کول پر تاسو باندې فرض دي خو د یو داسې قوم پر خلاف نه چې له هغه سره ستاسو تړون وي تاسو چې څه کوئ الله هغه ویني والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير کوم کسان چې له حق منکر دي هغوی یو د بل حمایت کوي که تاسو دا ونه کړئ یعنی له یو بل سره خپل پیوستون نه ساتئ نو په ځمکه کې به فتنه او ستر فساد راولاړوي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم کوم خلکو چې ایمان راوړ او د الله په لار کې کور کلی پریښود او جهاد وکړ او کوم خلکو چې پناه ورکړ او مرسته وکړه او هغوی ریښتینی مؤمنان دي د هغو لپاره د ګناهونو بخښنه او ډیره ښه روزي ده والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم او کوم کسانو چې ورسره ایمان راوړ او بیا هجرت وکړ او له تاسو سره یو ځای په جهاد لاس پورې کړ هغوی هم له تاسو څخه دي او د الله په کتاب کې د وینې خپلوان د میراث د وړلو له نظره یو د بل زیات حقدار دي په یقیني ډول الله په هر څه باندې پوهیږي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی